ډېرې تفصیلي خبرې وکړلې. دا خبره زه منم چې د مومن قوم کې بیا په دې خپل تحصیل صافي کې زه یو کمزوری انسان یم. د مومن قوم هغه سیاسي ګوندونو مذهبي او قوم پرسته چې زموږ کوم مشرانو قومي مشرانو هغوی په ما باندې دا بروسه وکړله. خو زه به ستاسو په همت باندې مخې ته سفر کوم او تاسو ته به امن راوړو، تاسو ته به حقوق راوړو، ستاسو په وسایلو باندې به تاسو ته اختیار راوړو. اب هله کېږي چې ستاسو مرسته راسره وي انشاءالله تعالی چې ان قریب به دا خاوره د ظلم او د جبر نه خلاصېږي. زه د یو ګوند خلاف هم نه یم. موږ دپاره ټول ګوندونه قابل احترام دي، موږ یې عزت کوو. عزیزانو دا نن جرګه او کومه چې بله ورځ شوې ده دا جرګه د پښتون قومي جرګې د سوري د لاندې او د هغه عدالت د لاندې چې کومې پرېکړې شوي دې ته به عملي جګه ورغوندي. خو موږ دا وایو چې د پښتنو دغه جرګه چې د ظلم خلاف راوچته شوې وه، دا مخلوق او دا قوم راوچت شوی و چې موږ نور د ظلم نه تنګي او په خیبر باندې جرګه کوو چې موږ په دې خپله خاوره امن څنګه راوړو. خو د بده مرغه په هغه جرګې په وخت باندې په هغه مقام باندې په هغه خیبر باندې بیا چې کومه دی د ریاست د طرفه وار وکړه شو او زموږ څلور ځوانان چې کومه دی د پښتونخوا مختلفو ضلعو ته د هغې جنازې ورسولې راغلي. موږ د امن دپاره و، هلته بیا بدامني وکړله موږ سره. د دغه امن جرګې لپاره ډېر په مدبانه انداز باندې دا خبره کوم چې څوک دې هم په زړه باندې نالي. خو د جماعت اسلامي چې کوم امیر دی هغه چې کومه خوله خوځولې ده او ویل چې دغه جرګې له به څوک نه ورځئ، موږ ټول مومن د دې مذمت کوو. دغه د مظلومو جرګه وه او دی مهاجر دی، دی د کراچۍ دی، دلته هم د جماعت اسلامي غیرتي خلک شته دی. زما په خیال باندې چې په قبایلو کې به بیا د مرسته ختمه شي. موږ دا وایو چې زموږ د مظلومه خلکو خلاف که دی اواز اوچتوي او په سیاسي جامه کې دی، دا که د کراچۍ حافظ نعیم دی او که دا د پینډۍ حافظ دی، دا دواړه حافظان یو دي. بیا که د جیچکیو حافظ دی او که دا د کراچۍ حافظ دی، د دوی سوچ او نظریه بیا یو شانه ده. نو موږ د دغې مزاحمت کوو. موږ پر امنه خلک او د راروان وختونو لپاره به انشاءالله تعالی موږ پر امنه اوسېږو. دلته د نیولو او د ګرفتاریانو خبره وشوله. ما چې څومره رابطې شوي دي زه د مومن انتظامیه شکریا ادا کوم. دا قسمت څه رکاوټ یې موږ ته نه جوړ کړي. خو که د پنجاب او د هغې د استعمار په شکل باندې چې کومه دی زما د قوم بچی هغه استعمالېږي او د قوم خلکو ته چاته تکلیف رسوي. نو عزیزانو یوه پرېکړه واضح ده. په هغه دویشو پرېکړو کې یوه پرېکړه دا شوې ده چې په دې خاوره د دې جرګې یو ادنا کارکون ته هم کله تکلیف ورسېدو ټول پښتانه به یوي او روډونو ته به راوځو انشاءالله تعالی اوسه ولاړ. نو موږ پر امنه پروګرام دا علاقه او دا ضلع بدامنۍ ته نه ورکول غواړو. ریاست به انشاءالله دا سوچ نه کوي. عزیزانو زمونږ او ستاسو په پرېکړې کې د ټولو قبایلو چې کوم زمونږ دغه ډیورنډ کرښه ورته وایو په دغې زمونږ دروازې دي د بره وطن سره. نو زمونږ بیا دوه دروازې دلته شته چې یو ګوسړی ده او یو نوپاس دی. زه به د خپل د دې ضلعې خبره وکړم. کله هم چې ګوسړی لاره زاده شي ستا د یوه بچي دا ضرورت به نه راځي چې دا د تور پنجابي چوکیداري بیا وکړي یا د هغه ډریوري وکړي. ستا دا بازار به بیا دا به بیا چې کومه دی د کاروبار سنټر وګرځېږي. نو په دې کې دا پرېکړه شوې ده چې په صحیح طریقه او په پرامنه طریقه باندې دي زموږ دا لارې کلاو کړي. که نه وي نو دا بیا تاسو دې مومن قوم ته وایم که د بره نه پرېکړه وشوله او پښتون قومي جرګې عدالت دا پرېکړه وکړله چې 2 میاشتې بعد به ګوسړۍ ته ځو او په زور به دا لار کلاوو. تیار یاستئ دې ته؟
عزیزانو د دې سره سره زمونږ د لا پته خلکو په حواله باندې خبرې شوې دي کنفیوژن چا راوستی و چې د دې خبره نه ده شوې ډېر په تفصیل سره چې ستا ځمکې کومې قبضه شوې دي ستا خلک شهیدان شوي دي او ستا خلک لا پته دي د پاکستان د دې عدالتونو نه چې ډېر امید دې موږ نه لرو موږ همیشه ظلم دلته شوی دی خو د دې عدالتونو نه تر انټرنیشنل عدالته پورې به موږ دا کیس چلو او دا لا پته خلک به بازیابه کوي انشاءالله تعالی عزیزانو د بجلی په حواله خبره وشوله دا ټولې خبرې چې کومه دي دا داسې نشي کېدی چې زاهد خان صافي به یوازې تا ته بجلي چې کومه دی دا په مفتو باندې درکوي د دې انحصار اوس په تا دی د خیبر په جرګه کې دا پرېکړه شوې ده چې قبایلو ته به بجلي بلکل مفتي بجلي موږ خپله سازوو موږ یې پنجاب ته ورکوو د پنجاب میلیونه زمن په بجلۍ باندې چلیږي او دا نور پښتنو ته به په 5 روپۍ یونټ چې کومه دی میلاویږي دا به نه کېږي چې ستا کارخانې ته ستا میل ته بل راشي او دا په دې مخ باندې ورولي چې زه د دې بجلۍ مالک یم ما ته به بېرته نه راکې زه بیا ستا نه غواړم پاره روپۍ مې ستا په پاک باندې پورې دي دا به ته ما ته راکې کله چې ته دا جرأت وکړې او څوک هم دله راشي او ظلم او زیاتې درڅه کوي بیا به ته په موږ باندې غږ کې ته به ګورې زموږ سینې به ستاسو نه مخکې او تاسو به بیا وروسته چلو خدا همت به تاسو کوئ چې دا کومې